السلام علیکم ګرانو کتونکو زه هیله ساتم چې تاسو ټول به ښه خوشحاله او روغ صحت سره وئ. مفینز د هر چا ډېر زیات خوښیږي او دا ډېر په اسانه طریقې باندې جوړیږي او مفینز کې هم بیا ویرایټي ده چې مختلف ذایقو او مختلف شیزونو نه تیاریږي. نن چې زه تاسو وړاندې کوم مفینز جوړوم دا به موږ چاکلیټ چپس او ماچا مفینز موږ تیارو. ماچا جاپنیز دغه دی او دا د شنو چایو پاوډر وي. نو نن سبا د دې ډېر زیات استعمال کیږي. تاسو به کتلی وي کټ کیټ کې هم دغه ذایقه راغلی ده او مختلفو شیزونو کې کیکس هم دی نه جوړیږي او پوډینګز او ډېر شیزونو کې د دې استعمال کیږي. څنګه چې تاسو ته پته ده سټار بکس کې هم دا ملاویږي، یعنی د دې ډرینک او د دې ډېر زیات استعمال کیږي. نو نن به موږ هم د دې مفینز تیارو، یعنی چاکلیټ چپس ماچا مفینز. چاکلیټ چپس ماچا مفینز تیارولو لپاره چې کوم چیزونه ما راخیستي دي هغه زه ستاسو وړاندې دغه کوم. دلته موږ تقریبا نیمه پیالې پی راخیستي دي او یو هګۍ به موږ استعمالو. 3-4 چمچې ماچا پاوډر دي او دې نه علاوه چاکلیټ چپس دغه دي، بیکینګ پاوډر او بیکینګ سوډا. بیکینګ پاوډر موږ 2 وړې کچغې راخیستې دي او بیکینګ سوډا چې کوم دی نو دا نیمه وړه کچغه ده. کوکینګ اویل موږ راخیستې دي یو پیالې نه لږ شان لږ. تاسو بټر هم استعمالولی شئ خو دې سره لږ مفینز لایټ راځي نو په دې وجه موږ دا استعمالو. او چینی هم تقریبا یو پیالې نه لږ شان کمه ده او میدا چې کومه ده آل پرپز فلاور دا به موږ 2 پیالو نه لږ شان کم استعمالو. اوس موږ یو مکسینګ بول راواغستو، دې کې به موږ یو هګۍ ماته کړو او همدې کې به موږ چینی واچو. نو اول به موږ دا 2 شیزونه ښه مکس کړو. نو دا 2 شیزونه ښه مکس شول. اوس به موږ دې کې تیل واچو، دا به هم مکس کړو. او ونیلا ایسنس به واچو یو څو قطرې، کوم چې شروع کې ما تاسو ته ښکاره نه کړو. راواخستو او یو چاړم راواخستو. دې کې به موږ د ماچا پاوډر چې کوم دا به واچو، بیکینګ پاوډر به واچو، بیکینګ سوډا به واچو او دې نه علاوه میدا چې کوم موږ راخیستی وو موږ دا ښې طریقې سره وچړو چې د هر څه مکس شي او که دې کې داسې څه دغه وي غوټۍ شان جوړې شوي وي دا به هم ختمې شي. او دا ټوله میده به اوس دې کې موږ واچو دې طریقې سره. دا هر څه موږ وچړل وچ شیزونه. اوس به دا موږ یو ځل بیا ښه طریقې سره مکس کړو. چې کله هم تاسو ډبل روټۍ، بن، مفین او داسې چیزونه جوړوئ نو اوړه خامخا پکار دی چې وچړئ. دې سره به نرم او ښکلې جوړیږي. لومړنۍ چې کوم شیزونه موږ مکس کړي وو اوس به دا راوالو او دې کې به موږ د میدا او د ماچا او دا شیزونه مکس کړو. دې کې چې کوم موږ پی راخیستې وې دا به واچو، لږې لږې به واچو، ټولې یو ځای سره نه، زموږ بیټر نری کیدی هم شي. چې څومره ضرورت یې هومره واچو.
بیټر تیار شولو هغه ټولې پکې مونږ واچولې او لږ شان اوبه هم. نو دا ډیپینډ کوي معدې باندې چې څنګه ده او د هګۍ سایز باندې هم. نو داسې یو بیټر پکار دی مفنز لپاره. اوس به مونږ دې کې چې کوم دا مونږ چاکلیټ چپس راخوستي وو دا به واچو. نیم چاکلیټ چپس به مونږ پرېږدو دا مونږ بره نه په دې باندې واچو. او اوس به مونږ دا ټرې کې دغه کو سیټ کو. مفنز ټرې مونږ راواغسته او دې کې مونږ پیپر کپ کېښودل. اوس به مونږ دې کې دا چې کوم بیټر تیار کړی دی مفنز لپاره دا به دې کې واچو. بیټر مونږ ټول په کپس کې واچولو. اوس به مونږ دې باندې لږ شان چاکلیټ چپس مفین واچو. نو اوس به مونږ دا اوون کې کېږدو کوم چې مونږ اول نه ګرم کړی دی تقریبا 20 منټه پورې. نو 20 منټه پس بیا مونږ ملاویږو. نو 20 منټه پس مونږ خپل اوون بند کړو او همغه اوون کې تقریبا 8 منټه پورې دغه مفین مونږ پرېښودل چې کوم هغلته ګرمایش و د اوون چې هغې سره زمونږ مفنز کمپلیټلی پخه شي. نو دغه شان زمونږ مفن تیار شول او اوس به مونږ دا یو پلیټ کې کېږدو. نو مفن زمونږ بالکل پرفیکټلی تیار شوي دي او مفن داسې چې بهر ته راوتي وي څنګه چې زمونږ لکه دغه مشروم دغه شان مزه کوي. کپ کیکس چې کوم دي نو هغه څه داسې قسم ته جوړیږي. خو خیر دواړه چلیږي چې څنګه ستاسو تیار شي. نو یو مفین به موږ ستاسو وړاندې مات کړو چې تاسو یې دننه نه هم وګورئ. ډېر ښه بیک شوی دی او اوس به موږ د منځ نه تاسو ته ښکاره کړو څه داسې شان پوخ شوی دی. نو زه هیله ساتم چې ستاسو به زما چاکلیټ چپ ماچا مفنز ریسیپي ډیره زیاته خوښه شوې وي. نو دې نه یو لایک ورکړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. بلې ویډیو پورې خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.